د ولسي حماسي او ټولنیز اشعارو څښتن ارواښاد مطیع الله تراب جنازه. ننګرهار کې د مطیع الله تراب په جنازه کې د مرکزي او سیمه ییزو چارواکو په ګډون بېلابېلو مشهورو فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی. مطیع الله تراب صاحب مړینه د افغانستان لپاره یو ډېره لویه ضایعه ده، زموږ د فرهنګ لپاره یو لویه ضایعه ده او دا تشه فکر نه کوم چې ډېر ژر دې ډکه سي. موږ په ډېرې خواشینۍ سره وایو چې زموږ په منځ کې نن دغه ستره او لویه هستي وجود نه لري. رب ذوالجلال دې د دوی ټول خدمتونه قبول کړي. په تېرو 20 کلونو کې د اشغالګرو په وړاندې او د ظلمونو په وړاندې غږ پورته کړی و او دا غږ یې تر ولسونو پورې ورساوه، خپل مسؤلیت یې ادا کړي. د یو شاعر په توګه د هر وخت حق ویلی دی او د حق غږ پورته کړی دی. الله پاک د دوی سعی او تکالیف قبول کړي. ارواښاد مطیع الله تراب تېره شپه په خوست ښار کې د زړه د حملې له امله د 450 کلونو په عمر ومړ. نوموړي د خپلو ولسي حماسي او ټولنیزو اشعارو له امله په لر او بر کې شهرت درلود او تل به یې ولسي ستونزې، فقر، جګړه او بېلابېلې برخې د شعر په ژبه په ساده او خوږه ژبه بیانولې. ستړی د خپل ژوندون لباره بلا ستړی یم، زما د ګناه پیټې خرواره بلا ستړی یم، تږی مزله تر منزله شاید ډېره لار وي. لیوانو راشئ ګریوانونو کې مو زړونه تنګ دي، تر سره وځم له دې ښاره بلا ستړی یم، د ستنې سیمې د بڼو زخې ته نه ودرېږي، د ستنې سیمې د بڼو زخې ته نه ودرېږي، زما د نظر ویشتونکې عطاره بلا ستړی یم. د ارواښاد تراب د جنازې ګډونوالو او فرهنګیانو د نوموړي په ناڅاپي مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د ولسي او حماسي شاعرۍ په برخه کې یې مړینه یوه ستره ضایعه ده. یوه ډېره نومیالۍ وتلې انقلابي څېره موږ لاسه ورکړې، یو هېوادپال شاعر، یو اسلامپال شاعر، یو ملتپال شاعر، یو وطندوست شاعر. نو ټول ملت پې غمجن دی، یو غمیزه ده د افغانستان دپاره. نو د افغانستان دپاره ډېر زیات ذهني فرهنګي خدمت کړی، خدای دې ورته جنتونه ورکړي. او نن دغه د ولس مینه چې ګورې ولس خلوص له ده سره چې په ډېر لنډ تنګ وخت کې زرګونو کسان دلته راغله جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. ټولو افغانانو نه په خاصه توګه سوداګرو نه هیله مند یم دا چې د تراب صاحب له کورنۍ سره مرسته وکړي، ځکه دلته په ټولنه کې تاسو معلوم ده دغه قشر چې ده هغسې چې موږ فکر کوو هغسې اقتصاد نه ده. نو ځینې سوداګرو چې د مرستې اعلان کړی له هغه نه ډېره مننه کوم. ارواښاد تراب د 1950 کال د خوږیاڼیو ولسوالۍ د کوز باخار د کلا خیلو کلي په یوه دینداره کورنۍ کې زیږېدلی. هغه د کلونو راهیسې شاعري کوله او د شعر په ژبه یې بېلابېلې برخې په ساده ژبه بیانولې. دا دردونه په ژوند کې شته. تراب صاحب کې د فرهنګ ژبه وه، د ولس ژبه وه، سپینه ژبه وه او د شاعرانو غرور و. دا تر خاورو لاندې کېږي، په دې موږ خفه یو د زړه نه. د تراب صاحب تشه د کېدونکې مشکله ده، خو د رب نه به موږ تاسې غواړو چې دغسې خلک موږ ته راکړي او دعاګانې ورته وکړئ. نو تراب صاحب پر داسې شاعري کړې ده چې د هیڅ حالاتو، هیڅ نظامونو او د هیڅ ډول امکاناتو چې دی پکې د تاثر لاندې د دې ژبه نه ده راغلي. پر حقانیت او رښتینولۍ باندې چې دی ژبه خوځولې او انشاءالله امید لرم چې آخرت کې به هم د دې همدا حقانیت. د ارواښاد تراب پر ناڅاپي مړینه د سرپرست حکومت ویاند، بېلابېلو حکومتي چارواکو، پخواني ولسمشر حمید کرزي، بېلابېلو مشهورو لیکوالانو، ادیبانو، د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ژوره خواشیني څرګنده کړې. ارواښاد شاعر مطیع الله تراب د سپین بغاوت، زه په کړي بغاوت پښیمانه نه یم، د للمې ګلونه او د کاڼې اوبو په نومونو چاپ شوي شاعري ټولګې او یو شمېر ناچاپ اثار درلودل.